د ننګرهار ملي رادیو ټلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو زما خانګل مرخیل سلامونه ومنئ. درنو لیدونکو د نن په ځانګړي مرکه کې را سره د ننګرهار پوهنې ریاست رئیس صاحب محترم مولوي حبیب حضرت حقانی صاحب مرکه کوي. نو د سره د ننګرهار د پوهنې په بهیر په دې برخه کې په لاسته راوړنو او په پوهنیز بهیر کې په ننګونو باندې غږیږو. نو رئیس صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی. کور مدان ډېره مننه، شکریه. رئیس صاحب په لومړي سر کې په ننګرهار کې په پوهنیز بهیر باندې راته وغږیږه چې دلته فعلا اوس پوهنیز بهیر څنګه روان ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله وعلى آله واصحابه اجمعین وبعد. د هر څه د مخه د ملي تلویزیون کارکونکو او محترم هیوادوالو کتونکو ته نبوي تحفه وړاندې کوم چې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دویم قدم کې زه د ملي تلویزیون د کارکونکو همکارانو شکریه ادا کوم چې موږ ته دا موقع برابره کړه چې خپل د تعلیم او تربیې پیغام خلکو ته ورسوو او موږ دې په موقع باندې خپل هیوادوالو ته اطمینان او ډاډ ورکړو. محترم اسلامي امارت چې کوم وخت رئیس فعالیت شروع کړی دی او د هیواد د فتح نه لا مخکې تعلیم تربیې هغه امور په هغو علاقو وطنونو کې په هغو ځایونو کې چې کوم کې مثال طور باندې اسلامي امارت حافظ و ناظم و، نو په هغه وختونو کې الحمدلله اسلامي امارت د خپل تعلیمي ادارو کنټرول، هغې بررسي او هغې ته رسېدګي کوله. کله چې هیواد فتح شو د دې نه وروسته زموږ دغه هلې ځلې او دغه چې کوم دی زیات شو، د دې نه نور او خپل هغه تعلیمي ادارې د هغې کنټرول د تعلیمي ادارو ته د نږدې راکتنه او تعلیمي ادارو چې کوم دی دا په خپلو خپو ودرولو او هغه نیمګړتیاوې چې په دې کې پخوا وي اوس د هغې ادراک او احساس هغه بیا د منځه وړلو لپاره چې کوم دی کوششونه شروع کړي دي. لکه مثال په طور باندې تاسو ته دا ویلی شم چې یو استاد د یو ابتدایي د ناسو مکتب کې دغه استاد د هغه خپله دا قصه کوي چې ما د دې ماشومانو جنکوره پوښتنه وکړه چې د اسلامي امارت په راتللو سره او د دې نه مخکې چې کوم اداره وه د هغې د دې په منځ کې د نسبت یا ستاسو مثال طور باندې کوم پرمختګ یا څه تاسو ته میلاو شوي، کوم فرق او تفاوت تاسو ګورئ د مخکینۍ ادارې او د اسلامي امارت. نو هغه ماشوم وایي راته ویل چې موږ مخکې به کله د کور نه راووتو دا پلانکي ځای کې به دا خلک چې ولاړ و عسکر و که پولیسو کار شی، نو موږ ته به ډېر داسې په ځیر باندې داسې ډېر زیات به کتل. خو اوس چې الحمدلله په هماغه ځای کې باندې تېرېږو موږ طالبان ګورو چې بالکل موږ طرف ته متوجه نه وي او نه موږ طرف ته څوک راګوري. هغه مخکینی بدماشان چې به و په لار کې به ولاړو هغه اوس د اسلامي امارت په راتللو سره ختم شوي، د منځه وړل شوي دي، یعنې هغوی نه موږ په امن کې اوس. راځو دې خبرې ته چې الحمدلله ننګرهار ولایت یو د تعلیم تقریبا ګهواره ده، د تعلیم یو زانګو ده د الله فضل کرم سره. او د ننګرهار ولایت د غیور او شریفو خلکو اوسېدونکو خلکو په همکارۍ او د دوی په توجه باندې الحمدلله ډېرو ولایتونو په نسبت باندې په تعلیمي زیور ښه سنبال دی او تعلیمي امور پکې ښه زیات دي. لکه مثال طور باندې موږ تقریبا په دې ولایت کې تقریبا 298 صرف لیسې لرو. نو دا د دې دلیل دی چې مثال طور باندې دلته علم او په ترقۍ دی. او مخکې چې کوم نیمګړتیاوې وي په تعلیمي ادارو کې لکه د استادانو غیر حاضري وه، د شاګردانو غیر حاضري وه، یا مثلا د طالبانو چې کوم دی په امتحاناتو کې پوره کامیابېدلو، هغې شي باندې انشاءالله العزیز موږ کنټرول کړی دی د الله فضل سره. دغه 4 میاشتنی امتحان چې تېر شو دا ښه منظم طریقې سره موږ د بررسي وکړه، د دې نګراني موږ وکړه، موږ ځای په ځای لیسو نه د لیسو د امتحاني صحنو کتنه وکړه، د استادانو پرچې مو کتلې، د شاګردانو جوابي کاپیانې مو کتلې. نو دا هغه څه دي چې موږ عملا په دې نږدې وخت کې لاسته راوړنې دي او انشاءالله همدغه شانتې به دا امور مخ په وړاندې موږ بوځو. رئیس صاحب په تېر کې به داسې ویل کېده چې ننګرهار کې د ښوونکو کمبود ډېر ده، یعنې ښوونکي ډېر کم دي. که ته دا راته ووایې چې په ننګرهار کې څومره ښوونکي اوس فعلا موږ لرو او کمبودیت څومره ده؟ نو موږ خو په ننګرهار ولایت کې تقریبا چونکې ادارې ډېرې زیاتې دي، تعلیمي ادارې زموږ تقریبا 902 تعلیمي ادارې دي، یعنې مکاتب دي چې د هغه کې لیسې او ابتدایي او متوسط ټول پکې راځي. تقریبا موږ فی الحال 11500 خواوشا کې چې کوم دی استادان لرو مقرر. خو زموږ چونکې ادارې ډېرې دي نور ټول ته ضرورت دی. او خوشبختانه چې دغه لنډو ورځو کې موږ د خپل وزیر جناب منیر صاحب سره مجلس درلود او د ننګرهار د دې بسونو کمبودتیا خبره ورته وکړه. هغوی موږ ته پوره ډاډ راکړی دی چې کوم ځای کې تاسو کمبود لرئ
موږ یا مثلا بستونه نه موږ ته تاسو ته پیشنهاد کوي موږ ان شاء الله تاسو پیشنهادونه په دې راوړه کې ومنو او تاسو کوم کسان پیشنهاد کوي د معرفت هغه به موږ ان شاء الله منظوري زر تر زر درکو. رئیس صاحب څومره خون کې تاسو مثال په نظر کې نیولې چې مثال نوی وګمارل شي یا مثال تاسو کوم بوتیا ګورئ په ننګرهار کې چې مثال هغوی په دندو وګمارل شي تر څو دغه ستونزه حل شي داسې اندازه معلومه ده؟ نو اندازې تقریبا دې نه معلومیږي چې موږ فلحال هغه تشکیل چې کوم مخکینی دی د هغې ته په نظر کتنې سره موږ تقریبا 921 داسې بستونه وو چې هغه وزارت ته بیرته ورکړو او بیا بیرته پیشنهاد وکړو. امکان د دې خبرې ډېر زیات دی چې موږ ته هغه مخکې چې 4,000 بستونه اعلان شوي هغه موږ ته راکړلی شي. او په دې سره پوښتنه رئیس صاحب ما هم کوله تیر نظام کې د 4,000 ښوونکو بستونو اعلان شوی و چې مثال دا به زیاتره پکې وناسم وي دا به په ننګرهار کې ګمارل کېږي. نو تاسو د دغه بسونو په تړاو مثال څه کړي آیا دغه بسونه لغوه شوي که نه هغه به ګمارل کېږي؟ نو موږ خو تقریبا دا اوس کې تاسو کېدای شي خبر به وي یا ریاست دغه موږ خو د ښوونکو مقرري پیل شوې ده د نارینه و هم د زنانه و هم تقریبا چې ډېر په سرعت سره دا موضوع روانه ده. موږ ته وزارت نه دا اطمینان راکړلی شوی دی چې ستاسو چې کوم د استادانو یا د نور مکاتبو د اداري عمله د هغې پیشنهاد هغه به رد کېږي نه هغه به موږ تاسو ته انشاءالله منظوروو. نو خو دغه 4,000 بستونه چې موږ ته راکړلی شي انشاءالله زموږ ټول مشکل په دې باندې حل کېږي او زموږ ضرورت چې کوم دی په دې پوره کېږي. او رئیس صاحب د دغه ښوونکو په ګمارنې سره تا چې ویلي اوس عملا کار شروع ده د اناسو ذکورو یعنې دواړو برخو کې استادان ګمارل کېږي د دوی هغه مسلکیتوب ته څومره پام کېږي؟ آیا هماغه تیر معیار چې کوم ورته پام کې نیول شو مثال لیسانس یا ماسټري ښوونکی به ګمارل کېږي که نه 12 پاس په دغه برخه کې لیدونکو ته معلومات ورکړي په کوم معیار کسان به مقرریږي؟ نو د مقررۍ د استاد په حیث باندې خو یا به 14 پاس یا به لیسانس وي. 14 پاس نه کته هغه د استاد لپاره د هغې تقرر چې کوم دی زموږ لایحوي اصول دغه نه دی اجازت نه ورکوي. 14 پاس او لیسانس او که ماستره پورې استادان موږ لرو عملا راغلي دي او هغه مقرر شوي دي. او رئیس صاحب یوه بله ستونزه چې موجوده وه په تیر کې ډېری استادان به د یوې ولسوالۍ کې به کور په بله ولسوالۍ کې مثال یو ښوونځي ته به کامیاب شو د استاد په صفت باندې نو بیا به هلته به یې رسیدګي نه شوه کولی نو هغه به بیا هغې نه تبدیلي کوله بیرته خپل سیمې ته خپل ولسوالۍ ته نو بیا به هغه ځای خالي پاتې کېده هلته به ښوونکی بیا کم و یا مثال ښوونکي کمبودتیا به رامنځته کېده. نو تاسو دغې برخې ته اوس څومره پام کړی چې داسې به نه کېږي تر څو هغه ځای خالي نه شي دې برخه کې هم لیدونکو ته معلومات ورکړه؟ نو په دې حواله خو زه دومره ویلی شم چې مخکې رښتیا هم مخکینۍ فاسد ادارې کې دا شی و چې یو کس به مثلا په جلال آباد ښار کې اوسېد هغه به په دور بابا کې هلته کوم دی وظیفه اخیستې وه مقرر به و نو اوس داسې مسایل موږ ته ډېر راځي. نو د اسلامي امارت ته حکم دی د خاص کر د وزارت معارف چې کوم استادان ته په کوم ځای کې ضرورت زیات او کوم ځای کې د ده ته سهولیت عمل ته به چې کوم دی مقرریږي. دا په دې معنی چې مخکې خو به دور بابا نه یا د لرې پرتو ولسوالۍ نه بل ته خدمتي په طور باندې کار کوو اوس موږ کوشش دې کوو چې دته همدلته بس پیدا کړو دی همدلته مقرر کړو او هغه ځای کې چې کوم بس دی هغه خالي شي داسې خلکو ته چې هغه عمل ته اوسېدی شي دا مشکل د نږدې حل شي. مننه رئیس صاحب. یوه تر ټولو مهمه پوښتنه چې د ننګرهار په ډېری ولسوالیو کې ښوونځي ودانۍ نه لري سرپناه نه لري هغه احاطې نه لري دغه برخې ته ستاسو توجه او پاملرنه څومره ده؟ تاسو له وزارت سره څومره مثال په دې برخه کې غږېدلي یاستئ تر څو دغه ستونزې حل شي؟ په ډېری سیمو کې زده کوونکي په شنه اسمان لاندې درس وایي باران کې ناست دي باد کې ناست دي نو دې برخې ته ستاسو توجه څومره ده؟ نو دا خو یو واقعیت دی چې موږ د تعمیر په حواله باندې مطلب ترمیم ته هم ضرورت لرو تعمیرونه چې کوم دی سرپناه نشته دی صرف چې مثال په طور باندې داسې مکاتب یا ادارې 212 ادارې داسې چې بیخي تعمیر نه لري په دې ولایت کې او همدارنګه داسې احاطې چې مدارس او مکاتب چې هغوی د احاطې دیوال نه لري 306 یا داسې ادارې دي او داسې ادارې چې تعمیر لري خو ترمیم ته ضرورت لري 135 ادارې دغسې دي د دې موږ سروې هم کړې ده د چې کوم دی موږ هغه انجینران هم ساحو ته لیږلي دي په دې نږدې ورځو کې تقریبا د سرسیرو چې کومه دغه ولسوالۍ دي زموږ د ریاست چې کوم دغه دی ساختماني او د انجینرۍ مدیریت دی هغوی هیات په ذریعه باندې هلته لاړ او ټوله چې کوم دی برابر دي کړی دی څومره مکاتب سرپناه نه لري څومره مثلا احاطه نه لري څومره تعمیر ته ضرورت دي په دې باندې انشاءالله د دې راتلونکي کې به موږ اقدام کوو. حقاني صاحب د ودانیو یا سرپناه ترڅنګ مو د کتابونو برخې ته څومره پاملرنه کړې؟ ډېری ښوونځیو کې تدریسي کتابونه نه وي نیم کاله شاګردانو ته ورکول کېږي ځینې کمبود دي نو دې کمبودتیا برخې ته څه پاملرنه شته او که نه؟
بله او کمپیوټر دپاره وزارت چې کوم دی اقدام کړی دی او ډېر نږدې وخت کې به انشاءالله العزیز د ځینو ادارو په تعاون سره چې هغوی ته ډاډ ورکړی دی دا مسله د کتابونو حل کېږي کتابونه چاپ کېږي او دا پروسه د جریان لاندې ده رئیس صاحب د ښوونکو په تړاو که بله پوښتنه درنه وکړم ډېری وخت ښوونکي د معاشاتو د ستونزې خبره کوي وایي موږ هغه معاشات په خپل وخت نه راکول کېږي نو موږ هغه درس ته یا خپل هغه وظیفې ته هم داسې پابند نشو راتللی ځکه اقتصادي مشکلات هم د ستونزې دي دوی دا خبره هم ډېر وخت کوي نو تاسو څومره د ښوونکو ته هغه ډاډ ورکولی شئ چې دوی معاشات به په خپل وخت ادا کېږي او دوی د خپلو دندو ته حاضر شي نو دې کې شک نشته دی چې د استادانو د معاشاتو په دې دغه کې لږ ځنډ او راوخند راغی هغه خنډونه چې هغه دې کې موجود وو هغه انشاءالله العزیز تعلیم تربیه وزارت او وزارت مالی په شریکه باندې او دلته په ولایتي سطح باندې د تعلیم تربیه ریاست او همدارنګه د بانک چې کوم افغانستان بانک دغه د رهبري ده د هغوی سره موږ په وخت باندې ناسته کړې ده عزیزي بانک سره خبره هم کړې ده میوند بانک دا هم راغوښتي دي انشاءالله د ټولو طریق نه موږ ته اطمینان راکړلی شوی دی چې د اغاست د میاشتې که د کومو استادانو معاش پاتې هغه هم منلی دی هغه به انشاءالله العزیز په لنډ وخت کې اجرا شي او چونکې اوس قرارداد د زیاتو مکاتبو د تعلیمي ادارو د معاشاتو د توزیع لپاره عزیزي بانک سره دغه شوی دی قرارداد شوی دی نو عزیزي بانک چې کوم دغه دي کارمندان دي هغوی انشاءالله پوره اخلاص سره دا پروسه په مخ په وړاندې بوځي او تقریبا زموږ ټول ولسوالۍ معاشات د 2 میاشتو ورسېدل د سمبولې او د میزان او دا چې څه ناڅه مشکلات په دې اوس توضیح کې هم وو چونکې اول مرحله او اول قدم وو ځینې ستونزې به وي هغه موږ احساس کړي دي هغه موږ درک کړي دي او د هغې ستونزو د حل دپاره موږ د عزیزي بانک د مسؤلینو سره د میوند بانک د مسؤلینو سره په دغه په مقر کې د افغانستان بانک د ننګرهار چې کوم د ختیځ زون دغه د ریاست دی د هغوی په حضور باندې موږ خبره شوې ده موږ ته هغوی انشاءالله اطمینان راکړی چې من بعد به دغه اولنۍ چونکې مرحله وه د معاشاتو توزیع بیا به انشاءالله دغه مشکلات نه پوهېږي په شفافه ډول باندې به موږ هرې ولسوالۍ ته چې کوم دی معاش هلته ورسوو او د دې خبرې ډاډګیري راکړې ده چې آینده دپاره به د معاشاتو چې کوم دی 10 ورځو کې به موږ ټول ولایت کور کوو او ټول ته به انشاءالله معاشات موږ رسوو ولسوالۍ او مرکز په شمول باندې رئیس صاحب تاسې د اوناسو د مکاتبو په تړاو څه نظر لرئ چې د دوی هغه شروع کېده به څنګه پیل کېږي به نه به پیل کېږي او که پیل کېږي په کومو شرایطو به پیل کېږي په دې اړه هم کلیدونکو ته معلومات ورکړي نو په دې حواله به زه دومره ووایم چې دا مکاتب چا بند کړي وو څه ثبوت چا سره شته د دې خبرې هېڅ چا سره ثبوت نشته چا بند کړي وو او بلکې زه دا خوا وایم چې دې نه به داسې تعبیر نه کوم چې مکاتب کله شروع کېږي مکاتب شروع دي دا ډېر ولایتو کې 12 صفحې په شروع دي او دا دلته خو ابتدایي مکاتب شروع دي انشاءالله دا به مرحله وار دغه کې ټول به خلاصېږي او دلته خو تقریبا د اول صنف نه تر شپږمه پورې د اوناسو مکاتب شروع دي خو شپږم نه تر 12مه بیا پاتې دي دغه شپږم نه تر 12مه پورې دغه مکاتبو پیل به څنګه وي په تیر کې یو اعلان هم وشو چې را روان حمل کې به دغه مکاتب شروع کېږي که شروع کېږي نو داسې کوم شرایط شته چې دا به تر کوم پیل کېږي انشاءالله شروع کېږي به نږدې راتلونکي کې او شرایط هم دا دی چې صرف د طالبان چې کوم دي شاګردان دي استادان دي هغه شرعي پرده خیال وساتي یو به د دې پابندي کوي د شرعي پردې او بل به د دې خبرې دغه کوي چې امنیتي ستونزې مثال طور باندې کوي د هغې موږ احساس کوو یا هغه دغه کوو هغې تدارک کوو انشاءالله د دې خبرې اطمینان او ډاډ در کوم د الله ته منظوره وي نږدې راتلونکي به ټول مکاتب د اوناس شروع کېږي او رئیس صاحب په آخره کې د خصوصي مکاتبو په تړاو که راته ووایي چې دوی فعالیت څنګه ده دوی تاسې له نږدې کتلي دغه مکاتب چې د دوی فعالیتونه څومره په هغه معیار برابر دي په دې اړه هم معلومات لیدونکو ته ورکړي نو دې کې خو شک نشته دی چې خصوصي مکاتب زموږ په ولایت کې ډېر دي او دغه تعلیمي چې کوم بهیر دی یا زموږ کوم تعلیمي پروسه دي چې موږ سره زه دا ځان سره همکار بولم چې دا زموږ سره په دې کې همکار دي انشاءالله کارکردګي ښه ده البته ستونزې به وي خو داسې ستونزه نشته چې د هغې په وجه باندې موږ دا تعلیمي بهیر یا زموږ د شاګردانو هغه دغه تعلیمي دغه کیفیت او حیثیت ته نقصان ورسېږي داسې مستقله ستونزه نشته دی او که کوم وي هغه انشاءالله موږ بررسي کوو د نږدې نه ورځو او کوم لوایح مقررات چې د اسلامي امارت د تعلیم تربیې وزارت دي هغې پلي کولو ته هدایت شوی دی او هر یو موږ ته ډاډ راکړی انشاءالله د کوم اصول او دغه چې لوایح طرز العملي او موږ ته د هغې حکم کېږي د ریاست معارف د خانه موږ د هغې پابند یو او دغه تقریبا موږ سره شریک ګڼو په دې تعلیمي پرمختګ کې او زه یو قسمه د دوی شکریه ادا کوم دوی موږ سره چې کوم دی زموږ د هیواد بچیو ته
تعلیمي اسانتیاو برابرې کړي دي. زمونږ د هیواد ماشومان او بچیو او تعلیمین او شاګردان ته څوک لږ هم د دې برخه کې همکاري کوي، موږ د هغې شکرګزار یو. او رئیس صاحب په وروستیو کې ولس ته څه پیغام لري د پوهنې په برخه کې په ښوونیز ډګر کې که څه پیغام یا وړاندیز لري؟ مهرباني. په دې حواله خو د تعلیم تربیې په حواله باندې زما شاګردان ته دا پیغام دی چې خپل درسونو ته دوام ورکړي او په خپل درس دوران کې د هیڅ قسم چې کوم دی نامناسبه حرکات ونه کړي، غیر حاضري دې نه کوي. لکه پخوا چې دلته ډېر بېنظمي وي، ګډوډۍ وي، خلکو یې بدماشي کوله، خلک به شکنجې ځان سره راوړي، تومانچې به ځان سره راوړي. نو دا مې خواهش دی چې دا شیزونه لکه دا اوس چې الحمدلله بند دي، آینده دپاره هم داسې بند وساتي. یو دا دغه دی. او بل مې دا پیغام دی د والدینو ته چې دا ماشومان د دوی دا بچي خو موږ سره په مکتب یا په مدرسه او په لیسه کې تقریبا 3-4 ساعته یا 15 ساعته پورې دلته وي. دا نور تقریبا 20 یا 19 ساعته دا د دوی سره وي. نو دوی د والدین او سرپرستان د دې خبرې کوشش وکړي چې خپل بچی د مراقبت لاندې ونیسي او په دې حواله باندې د خپل بچي د تعلیم د لوړولو دپاره د وخت په وخت د تعلیمي ادارو سره چې کوم دی رابطه وکړي. ته نه دی وکړي چې زما زوی حاضري ورکوي نه ورکوي، د تعلیمي حیثیت او کیفیت څنګه دی، د چې کوم دی هغه سویه کوم حد ته رسېدلی ده، باید دوی مسلسل د تعلیمي ادارې سره په رابطه کې د مور و پلار او والدین. مننه رئیس صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. درنو لیدونکو، تاسې د ننګرهار د پوهنې محترم رئیس صاحب حبیب حضرت حقانی صاحب سره زموږ مرکه ولیده، واموریده. تر بیا مو په پاک الله سپارم. الله مو مل شه.